پکتیکا کې 2500 اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورکړل شوه. د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې 2500 اړمنو او بېوزله کورنیو ته د URD موسسې له لوري خوراکي توکي ورکړل شو چې په یادو توکو کې یوه بوجۍ وړه، مالګه او غوړي شامل وو. په دې اړه د پکتیکا ولایت مرستیال والي محب الله حماس په خبرو کې وویل نن ورځ 2500 اړمنو کورنیو ته مرسته ورکول کیږي چې تر یو بریده به د یادو کورنیو ستونزې راکمې کړي او لاسنیوی به یې شوی وي. نوموړي زیاته کړه نړیوال همکاري موسسې د افغانستان په ځانګړي ډول پکتیکا کې د مرستو بهیر لا چټک او پراخ کړي ترڅو د بېوزلو خلکو شته ستونزې راکمې شي. دغه اوسنۍ مرستې د URD موسسې لخوا ده چې 2500 کورنیو ته تقسیم سي ورکړل سي، خاص کر یو کورنیو ته چې هغه ډېره بېوزلې کورنۍ دي او ډېرې مشکلاتو کې دي. زموږ غوښتنه ده د ټولو مؤسساتو چې یو نړیوال چې هغه د افغانستان له ولس سره بالخصوص د پکتیکا له ولس سره چې ډېر کړېدلی او ځورېدلی او ډېر کمزوری ولس ده، ډېر خوار ولس هم ده چې له هغوی ته نورې مرستې هم راسي. همدا شان د URD موسسې د پکتیکا ولایت مسؤل محمد همایون نوري وویل په مرکز خرنه سربیره د ولسوالیو لپاره هم په پلان کې لري چې د دقیقې سروې وروسته له اړمنو خلکو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. اړمنو کورنیو ته د 128 متریک ټنه خوراکي مواد چې په هغې کې وړه، مالګه او غوړي شامل دي په شفاف ډول توزیع کړو. بل لور ته بیا مرسته اخیستونکی عبدالحنان وایي د حکومت او همکاره موسسو له مرستو مننه کوي چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي په موخه یې اقدامات کړي او نن ورځ یې مرسته ورسره کړي. هغه وایي موږ مجبوریتونه لرو او د دې مجبوریتونو د له منځه وړلو په موخه د داسې نورو مرستو غوښتنه کوو. لکه استاد شایم لرم ځکه ما اسمان د بلستان مځکه ده هیڅ شی ولاکه لرو استاد شی ولاکه لرم واتلس یولس نفر مسیان می دي یو زوی نه دغه لخوا دې کړ مزدوري کوي یا هیڅ شی نه. هیره دې نه وي چې له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت په بېلابېلو سیمو کې د بېوزله خلکو د لاسنیوي په موخه مرستې ترسره شوې دي.